تاج ملوک عالم ولی کرکټ پرېښود، ولی تبلیغ ته لاړه او ولسمشر محمد اشرف غني ورسره څه وکړ، هر څه په دې ویډیو کې را سره وګورئ دوستانو. السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. تاج ملوک وایي ما له کرکټ سره ډیره موده خدای پاماني وکړه او تبلیغ ته ولاړم. ژوند مې ډیر آرام له سکون او خوشحالۍ ډک و، خو غربت مې زیات شو. ډیرو دوستانو راته وویل چې کرکټ کې لانجې ډیرې دي، بیرته راشه. یو ورځ مې د مختار الله مختار په نامه یو ځان سره ولیده. دی د اشرف غني د کور سړی و. راته یې ویل که ډاکټر صاحب غني انتخابات وګټل تا بیرته بورډ ته ورو. هغه انتخابات وګټل. نسیم دانش، شفیق ستانکزی او عزیز الله فضلي سره یو ځای د ولسمشر لیدو ته ورغلو. زه وروستی کس وم چې خبرې مې ورسره وکړې. راته یې ویل چې هر څه به سم شي او تا کرکټ ته ډېر کار کړی او ډېر به دې ونازو. له نسیم دانش، شفیق ستانکزی او فضلي څخه یې د هغوی د سی وي مطابق پوښتنې وکړې. ما ته یې ویل له تا د پوښتنې ضرورت نشته. ماښام په ملي ټلویزیون کې اعلان وشو چې نسیم دانش چیرمن، شفیق ستانکزی اجرایي رئیس، عزیز الله فضلي اداري او تاج ملوک تخنیکي مرستیالان دي د تاج ملوک عالم د کتاب څخه. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.